هوریت رادیو ته وی معتبرې حکومتي سرچینې ویلي دي چې امریکا د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د دوه نورو لوړ رتبه غړو پر سر اعلان شوی جایزې لغوه کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د کورنیو چارو وزیر سربیره د حافظ عبدالعزیز حقانی او د حافظ یحیی حقانی پر سر هم د امریکا جایزې لري شوې دي. امریکا د خلیفه سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیونه، د حافظ عبدالعزیز حقانی او د حافظ یحیی حقانی پر سر $15 میلیونه جایزې ټاکلې وي. د امریکا له لوري دا ګام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې وړمه ورځ اسلامي امارت د ښه نیت له امله یو امریکایي وګړی له بند آزاد کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یاد امریکایي بندي خلاصون د کابل او د واشنگټن په اړیکو کې یو مثبت او رغونکی ګام بللی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ یو امریکایي لوړپوړي پلاوي په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي و. ویل شوي و چې دواړه لوري باید د 100 کلنې جګړې له اغېزو راووځي او د دواړه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې جوړې کړي. ورځو په همدې موضوع راسره د چارو شنونکی ښاغلی هیواد سازی صاحب د ټلیفون په لیک وصل دی. له ده سره به په همدې موضوع خبرې وکړو. زازی صاحب ښه راغلی، ستړی مه شئ. مننه کوم، تاسو هم ستړي مه شئ، ورځ هم خیر، خدای مو جوړ او روغ لره. ډېره زیاته مننه. زازی صاحب تاسو به هم میډیا څارلې وي، تېره شپه خبرونه خپاره شول چې امریکا بالاخره د افغانستان اسلامي امارت د یو مهم چارواکي خلیفه سراج الدین حقانی پر سر لګول شوې جایزه لرې کړې ده. دا د کابل او د واشنګټن ترمنځ څه ډول یو ګام دی او د افغانستان او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره څومره مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو د دوحې د تړون هغه په یاد چې یو ماده پکې همدغه و چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې به انعامي جایزې او همدارنګه د تور نوملړ څخه هغه د ملګرو ملتونو نوملړ د هغه د امریکایي ادارو یا د امریکایي بنسټونو نوملړ د هغې څخه به ایستل کېږي. ولې د کله چې اسلامي امارت واکمن شو دغه د نږدې 4 کاله کېږي په دې مورد باندې پورټل ګام د امریکایي اړخ یا طرف څخه نو اخیستل شوی، ځکه دا مکلفیت د هغوی و د ماده هغوی ته متوجه و چې دغه مسله به دوی حل کوي. که د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ده او که په نورو نړیوالو بنسټونو کې ده، د امریکایانو مسؤلیت ده چې اسلامي امارت به د مشرانو اسلامي امارت مشران به د تور نوملړونو څخه وباسي. دغه منجمد حالت چې د امریکایي د ټاکنو ولسمشرو ټاکنو څو میاشتې وړاندې د اسلامي امارت او د امریکایانو ترمنځ موجود و، بالاخره د جان میکلزن په خلاصېدو همدارنګه د خلیلزاد په ګډون د یو امریکایي هیات پر راتګ سره پای ته ورسېدو. ما هغه وخت هم په یو ټولنیزه رسنۍ کې دا په هغه وکړو د لیکل وکړم چې دا به یو ښه باب وي او همداسې ښکاري هم اوس چې دغه ګام امریکایي چارواکو اخیسته ده، ګرچې دا ګام دوی نه وخت اخیسته ده، ولې چې اوس یې واخیستلو دا به د اسلامي امارت او همدارنګه د امریکایي طرف یا د کابل او واشنګټن ترمنځ سیاسي روابط، اقتصادي روابط پیاوړي کړي. دا به وکولی شي چې په راتلونکي کې هم نور هیوادونه او نور بنسټونه هم دې ته اړ کړي چې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو نومونه د تورو نوملړونو، د خړو نوملړونو، همدارنګه د خطرناکو نوملړونو، انعامي نوملړونو څخه وباسي. دا یو ښه ګام ده د امریکایي طرف څخه او دا کېدای شي منتج په دې شي چې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ دغه سیاسي تعاملات نور هم پیاوړي شي او همدارنګه ورو ورو موږ لاړ شو د اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو ته په نړیواله سطح باندې، ځکه چې په دې کې امریکایي طرف هم په امنیت شورا کې غوپلن رول لري او هم په نورو بنسټونو باندې په نړیوالو بنسټونو باندې اغیز او تاثیر لري. زازی صاحب کوم شرایط نو برابر شوي، کوم څه و چې هغه له دې مخکې نو دغه تقریبا په 2 اونیو کې رامنځته شول چې بالاخره اسلامي امارت د ښه نیت په موخه باندې یو امریکایي وګړی له بند آزاد کړ او بالاخره امریکا دغسې یو لوی اقدام وکړ؟ یو خدا ده چې په خپله امریکایان هم په داخلي سطح باندې د فشارو سره لاس او ګریوان و، ځکه چې که دوی مستقیم په هغه وخت دا کار کولی نو دوی د دوی هغه نامشروع مبارزه چې په افغانستان کې یا نامشروع جګړه یا اشغال چې دوی په افغانستان کې کړی و، هغوی دوی په داخلي سطح باندې مشروعیت ورکړی و چې موږ ګویا د ترهګرو سره جګړه کوو. هغه جګړه چې تر اوسه پورې دوی تعریف باندې نه پوهېږي چې څه ډول جګړه وه، او همدارنګه هغه دوسته هیوادونو د دوی د دوسته هیوادونو ګډون په دغه جګړه کې چې اروپایان یا نور هیوادونه وه، هغوی هم تر پوښتنې لاندې راوستل. دویمه مسله دا وه چې موږ تاسو د دې شاهدان وو چې په امریکا کې ټاکنې وشوې، یو سیاسي لیګ رامنځته شو، بایډن لاړو، ټرمپ راغو،
نو دغه هم په لومړیو کې یو کال تقریبا یو کال همدغه مسلې نیول او ځکه چې چیرته بایدن دا کار کول او ټرمپ بیرته راتلو کدی هغه ګټه په پاندې نه وای نو دا مسله بل اخر بیا هم جنجالي کېدله اوس دغه اقدام چې وشو زما په ان باندې د ټرمپ هغه اراده ده د ټرمپ هغه په اصطلاح باندې ټرمپ په دې لټه کې دا چې څنګه د دنیا سره په دنیا کې خپل منافع او ګټې خوندي کوي او اسلامي امارت دوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره مثبت تعاملات غواړو د خپل ارضي تمامیت په ساتلو سره د خپل استقلال په ساتلو سره د خپل ارزښتونو په پاللو سره موږ تاسو سره روابط غواړو او بایدن دا څه چې هغه په نړیواله سطح باندې د ځینو حقوق بشر او دیموکراتیک او نه پیغام لیبرالیزم لري لپاره د ارزښتونو لپاره چې په نړیواله نقطه کې ځای په ځای کړي دي لپاره د کار کولو او دلته د انتقادونو لرل ولې ټرمپ دغه مسایل نه مطرح کوي ټرمپ یوازې خپل ګټې هغه کوي ګوري او د دې طرف نه دوی ته تر اوسه پورې کوم خطر نه د متوجه بایدن هم د خبره تایید کوي دوی چارواکو هم د خبره تایید کوي ولې ځینې مسایل چې هغه زما پان باندې نور د امریکایانو لپاره مطرح نه دي او امریکایان نور غواړي چې اسلامي امارت سره راوړاندې شي د یو مشروع او رغنده تعامل بلاره ورسره ګام کېږي. تاسو په نظر زاده صاحب دغه وروستي اقدامات چې وسول لومړی امریکایي پلاوی راغی دلته اسلامي امارت د اوسنیت په موخه د امریکا له نوې ادارې سره یو بندي ورخوشه کړ بل اخر بیګا امریکا داسې اقدام وکړ دغه د ډیپلوماټیک اړیکو تړل شوی دروازه چې ولا ل تقریبا 13 کلونو راځي دغه بم د خلاصه پات شو دغه به دوام وکړي. دقیقاً دا یو پیغام کې دی چې دا اقدامات چې مثبت اقدامات دي د دوه طرفو څخه ځکه چې دا یو طرفه نه دي کله چې اقدامات دوه طرفه کله چې غوښتنې دوه طرفه منل کیږي او کله چې د میز په سر دواړه خواوې خپل قناعت حاصلوي دا طبعا چې دا یو کله سراوړنه ده او دا کېدای شي چې منتج په دې شي چې ښه روابط ډیپلوماټیک روابط جوړ شي په عین زمان کې قونسلي روابط جوړ شي لکه څنګه چې اسلامي امارت بهرنی چارو وزارت هم کې یادونه کړې او په عین زمان کې لاړ شو ورو سفارت ونه خلاص شي او په عین زمان کې سیاسي روابط او هغه رسمي روابط چې د دوه هیوادونو ترمنځ موجود وي هغه رامنځته شي نو مونږ څنګه په دې وو او په دې هم د چې مونږ باید د خبرو دروازه د ټول دنیا سره د امریکا په شمول د خلاص وساتو او بل اخر به دوی دغه د قناعت رسیږي چې دوی هم راوړاندې شي منطق ته تسلیم شي نو دغه پرانیستي د تعامل دروازه چې په 13 یا تکم 4 کلونو کې اسلامي امارت له ادرسه موجوده و دا د منطق شو چې بل اخر امریکایي طرف هم قناعت وکي او منطق ته تسلیم شي د نورو هیوادونو ته څه پیغام لري فکر کوي چې په دې سره باغ هیوادونو چې د امریکا خو ته منتظر ول د تعامل په برخه کې او نه راوړاندې کېدل هغوی ته هم جرأت ورکړي دغه وروستي اقدامات دقیقاً ګوره دغه د جګړې سرلښکرې یا د بندیزونو د لګولو هغه ابتکار نه وخت امریکایانو کړو او د امنیت شورا کې هم دغه کار کړو په عین زمان کې په خپل دغه بنسټونه د دوی چې د بندیزونو لګولي او دا هم د امریکا په غوښتنه نو یو خدای د چې کله چې دوی دغه سنکشن لري کوي د بندیزونو لري کوي نو نور طرفونه طبعا اغیزمن کېږي تاثیر کوي د ناروې هیواد سفارت اسلامي امارت او سپارلو نور اروپایي هیوادونه هم وایي چې راځي د خپل ملي منافع او ګټو خوندیتوب لپاره د دغه نوملړونه شي دا نو فائدہ ورسو دا بل خو تاثیر لري هم په لرو هیوادو باندې هم په نږدې هیوادو باندې او هم په ځانګړي توګه له هغو هیوادو باندې چې امریکایان په هغو هیوادو مستقیم سیاسي او اقتصادي اغیز لري. ډیره مننه زازه صاحب خوشاله اوسئ آباد اوسئ. کور آباد.